چون وزی قبول کردن نصارا مکر وزیر را، چون وزیر این مکر را برشا شمرد، از دلش اندیشه را کلی سترد. کرد با وی شاه آن کاری که گفت، خلق حیران ماند زان راضی نهفت. کرد و رسوایش میانی انجمن، تا که واقف شد به حالش مرد و زن. راند او را جانبی نصرانیان، کرد در دعوت شروع و بعد از آن. حال عالم این چنین است ای پسر، ای حسد از حسد می خیزد اینها سر به سر. مولانا جلال الدین رومی رحمت الله تعالی علیه مبارک دا ذکر کړل چې هغه وزیر چې د یهودو وزیر و، هغه قسمه قسم د تدبیرو فکر یې کړی و چې دغه نصارا پر دغه شکل باندې تباه کیږي. نو بیا دوې خبرې مابین ته راتلې، یو دا چې د نصاراو پر ده باندې څنګه اعتماد وسي، بل دا چې د باچا پر ده څنګه اعتماد وسي. داسې نه چې دی د نصاراو څخه ګرځېدلی، دی داسې استاد و په د خپلو خبرو کې دوی دواړو ته قناعت ورکوي. هغه ته چې یهودي باچا و هغه یې مطمئن کوي چې زه خو په حقیقت کې ستا سره یم، لیکن په صورت کې د دوی سره ځان ښکاره کوم دپاره د دې چې دوی تباه او برباد وګرځوم. او پاته سو نصارا د هغو لپاره یې دا تدبیر وکړي چې ته به زما لاس و غوږونه را پرې کړې او پزه و او شونډان به مې را څرې کړې، دپاره د دې چې دوی پر دا اعتماد وکړي چې دا نصراني سوی دی او شا ده ته څونه تکلیف ور ورساوه، او دوی دلسوزي وکړي او ماته د دوی اعتقاد سم سي. نو چې اعتقاد یې سم سي بیا خبره اوري. دا دې ته هم دی مبارک اشاره کوي چې اصل شی اعتقاد دی، چې د خلکو اعتقاد یو چاته سم وي نو هغه سبب د خبرو د اورېدلو کېږي، او چې اعتقاد یې ځینې خراب سي نو خو بیا خبره نه اوري. دکه د شونډان وه کې پزه وه چې سرې یې کړله، دا دپاره د دغه وه چې د هغو څه شي پیدا سي، اعتقاد یې ورته سم سي، بیا زما خبره واوري. نو ده دغسې خبرې وکړلې. نو بیا باچا ته وویله گفتی گفتی تو چو درنان سوزنیست. دا سوزن د سوزلو په معنا نه دی، د ستنې په معنا دی. گفتی تو چو درنان سوزنیست، از دلی من تا دلی تو روزنیست. دا خو نصاراو ته ده وویله چې باچا ما ته وویله ول ستا په ډوډۍ کې ستن ده، یعنې ته په اصل کې نصراني یې، نو ځکه ما چې دا سزا راکړه. او باچا وویله چې زه په زړه باندې پوه سومه چې ته نصراني ګرځېدلې، نو ده زما لپاره دغه سزا تجویز کړه. لیکن موږ تاسو ته ذکر کړله چې قاضي ثناءالله صاحب بیا داسې ویلي وه، هغه هم دغه ته نږدې و چې د ځان په بدحالۍ کې کوي. بیا یې وویل چې ما ته وحي سوي چې تر څو چې ته نصراني نه سې ستا ته نه قبلېږي. بیا نو دی کنیسا ته ولاړ، یو کال هلته و. بیا وروسته ما ته وحي وسولې چې ستا توبه قبوله سوله. بیا نو د دوی حسن اعتقاد ورسره پیدا سو. د هغه وروسته نو بیا د مختلفې طایفې په نصاراو کې پیدا کړلې او د هر یوه دپاره مختلفې عقاید یې جوړې کړلې. یوه ته ویله ذات الهي جل وعلا چې دی حضرت عیسی علیه السلام نعوذ بالله اله دی،
بلې چې ویل بلې طایفې رئیس یې وویله علیحده علیحده جلا جلا پټ پټ چې حضرت عیسی علیه صلات وسلام چې دی د دروغ خدایانو څخه نعوذ بالله یو خدای دی. بلې طایفې چې بیا ویل ول عیسی علیه صلات وسلام چې دی نعوذ بالله ابن الله دی. په داسې مختلفو اشکالو باندې د هغوی اعتقادات ور خراب کړل. اوس نو مولانا صاحب مبارک دغه وضاحت کوي وای قبول کردن نصارا مکر وزیر را نصاراو قبول کی در تدبیر د وزیر چون وزیر این مکر را برشا شمرد از جلش اندیشه را کلی ستر دغه اشاره کوي وای کله چې وزیر د خپل تدبیر پر شا باندې وشمیري چې زه دغسې کوم دغسې کوم داسې کوم از دل یې د زړه څخه اشته د باچا اندیشه یا فکر چې دا خو به نصراني سوی نه کلي ستر په کلي شکر باندې پرېولی ایست یې کړله چې د ده سره دغه نسته فکر د نصرانیت نسته دا د یو تدبیر کوي نو چې کوي نو چیشتی کرد باوی شاه آن کاری که گفت دور طرز ما پزه برا لاس غوړونه برا پرې کې لاس برا پرې کې شونډان او پزه برا سری کې دوم دا غور سره وکړه کرد باوی شاه آن کاری که گفت خلق په تعجب کې ولاړه خلق حیران ماند ځان راضی نه حفت خلق چې و په حیرانی کې پاتې سو ځان راز په دا راز باندې نه حب په تعجب کې چې دا څنګه کار دی کار د رسوایش میانی انجمن د رسوا کې په مابینس کې د یو جماعت انجمن د اجتماع په ځای کې چې هغه 400 ورته ویله تاکي واقف شد به حالش مرد و زن چې د په حال باندې نارینه او ښځې ټوله خبر سي وروسته یې دغه څه وکړه باچا راند او را جانبي نصرانیان دی وشړي و طرف ته د نصرانیانو کرد در دعوت شروع او بعد اذان د چې دغه څه کیفیت کې چې نصاراو ترالی نو دعوت یې شروع کړي اوس مولانا صاحب مبارک فرمای وای حال عالم این چنین است ای فسر ای زویه حال د عالم دغه څه دی ته وګوره از حسد میخیزد د انسان کې چې د حسد ماده پوره پرته وي د هغه څخه داسې کیفیت راپورته کېږي اوس حضرت موسی علیه صلات وسلام چې دی حضرت عیسی علیه صلات وسلام چې د خو دواړه اولو العزم پیغمبران دي ذات الهی ته د عبادت دعوت کړی دی لیکن دی حسد ورسره لري د نصاراو سره چې شي درلودي حسد درلودي څونه کیفیت یې وکړي نو حسد انسان و دغسې مختلفو بدو اعمالو ته درېي دغه بد خلق دی د انسان په وجود کې چې دا اصلاح نسي دغسې قسمه قسم مفتونه د انسان څخه ښکارېږي نو پر هر صفت خو دی ته نسي دغه کولی تعذیر نسي ورکولی که ځکه تعذیر ورکړي بل صفت یې ښکارېږي که هغه کې تعذیر ورکړي بل صفت یې ښکارېږي یا نو حسد به ایسته کوي چې ماده یې ایسته سي بیا دا صفت نه ښکاره کېږي وایي از حسد میخیزد د حسد څخه راپورته کېږي دغه رقم کیفیت سر په سر پوره په پوره نو 100,000 مرد ترساوی او اندک جمع شد در کوی او وای 100,000 نارینه نصارا او اندک جمع شد در کوی او دغه نصارا چې و قرار لړ جمع کېدله در کوی او د په کوڅه کې او بیان می کرد با ایشان براز دی خو ډېر رسېدلی و او دغه یهودي وزیر چې و بیان می کرد بیانول به با ایشان دی ته براز د شریعت موسوي ورته بیاناوه هغه پوشیده اسرار ورته بیانول ولې ځکه چې دا اسرار د زده کړي و د چی څخه د تورات څخه زده کړي و نو د تورات او د انجیل اسرار تقریبا سره نږدې و نو د خو د بیانول د تورات څخه لیکن دوی چې شکل ښکاره کاوه چې زه د انجیل څخه درته بیانوم سر انګلویون د انجیل ته وایي هغه سر د انجیل و زینارو و نماز هغه عادات او المنز او طاعت د عبادت او د زینار دغه اسرار چاته بیانول ولا نصاراو چې بیانول او بیان می کرد با ایشان فصیح دائما افعال و اقوالی مسیح او دی چې بیان می کرد بیاناوه به با ایشان دی لره فصیح
په فصیح الفاظو سره، په واضح الفاظو سره، په ښه الفاظو سره دائما ذی افعال و اقوالی مسیح همیشه به افعال د عیسی علیه السلام بیانول، اقوال به د عیسی علیه السلام په چې عیسی علیه السلام داسې فرمایل، عیسی علیه السلام داسې فرمایل، عیسی علیه السلام داسې کول، داسې کول. چون چی ننگیدن ترسایانش راز می شدن اندر غمی او اشکبار. چون چی ننگیدن کله چې پر دغه شکل باندې دی ولیدی ترسایانش هغه چا هغه نصاراو اش دلری لیدل وکړه راز زارې په عاجزي باندې چې دی دغسې بیانات کوي او ډېر عاجزه دی، هغه لاسونه یې پر جن ورکړي دي، غوږونه یې ورکړي دي. می شدن دوی ګرځېدل اندر غم په غم کې او د ده اشکوبار ګرځېدله، یعنې د دوی څخه به اوښکې تویېدلې چې دا څنګه بیان دی. دا د مولوي مبارک دې ته اشاره کوي چې د بیان د تاثیراتو دپاره حقانیت شرط نه دی. بیان خو تاثیر کوي لیکن ناحقه بیان وي، لکه دا ګور دا چې نصاراو باندې اوښکې تویولې، لیکن دا اوښکې خو فرق لري. وروسته بیا دی مبارک فرمایي چې ژړا فرق لري، ژړا اقسام لري، دا هغسې ژړا نه ده. می شدن اندر غمی او اشکوبار، د ده په غم کې د نصارا اشکوبار ګرځېدله، یعنی اوښکې تویونکي ګرځېدل. او بظاهر واعظی احکام بود لیک در باطن سفیر دام بود. او دا باچا دا وزیر چې و بظاهر په ظاهر کې واعظ وعظ کوونکی د احکام و، لیکن در باطن سفیر دام بود، لیکن په باطن کې دا څه شی و؟ دا هغه شپیلکی د دام دی چې هغه څوک دام کښېږدي بیا مرغانو ته شپیلکی وي دپاره دې چې دا مرغان په دا دام بند سي، په معنا کې دا د دام دپاره د ګمرهۍ دپاره یو شپیلکی و. نو ځکه بهر این بازی صحابه از رسول ملتمس بودن مکری نفس غول. غول په دا شکل لیکلی دی چې دا غول لفظ دی بسکون الواو، د دې څلور معناوي دي. یو کوها و صحرا، غرو ته او صحرا ته وایي چې هغه د ګوسپندانو دپاره د پسو دپاره جوړ سوي، او بله معنا د حرامزاده ده، د دې د حرامزاده معنا یې مناسبه ده. دریم معنا د تپلانو ده. څلرمې معنا گوش اسب، گوش اسب د آس غوږو ته وایي، دا خو ده. و با اول مضموم و واو معروف، چې اول ته زما ورکې غول، واو معروف مجهول خو ناساکن و ته وایي. دا بیا غولې زموږ په پښتو کې چې غولې بېباني یې بولي. دا بیا هغه شیطانان چې هغه اسمان ته پورته کېږي یو پر بل سربیره دپاره د دې چې دوی هغه څه اسرار د ملایکو واوري، او نو د الله تعالی طرفه څخه چې په هغه رجم باندې وویشتل سي، دا نو معذوره سي. دغه شیطان ته غولې بېباني وایي. دا بیا څه چم کوي؟ دې ته زموږ په پښتو کې مادرزمۍ وایي. دا بیا خلک بیروي، خلک بیروي، لیکن دی حقیقت نه لري چې انسان جلاوري پیدا کړي او د حملې شکل ورته اختیار کړي، بیرته دفع کېږي. ظاهره یا په ویښه یا په خوب کې سړی بیروي، لیکن په حقیقت کې هیڅ حقیقت نه لري، ځکه چې د کم قوت چې دی، پاور چې دی، اگر ختم سوی دی د هغه رجم په وجه باندې. بس غولې بېباني دې نیوختې. غولې بېباني ده چې خلک بیروي، مختلفه شکلونه د ځان جوړوي، کله اوښ سي، کله بلا سي، کله چیش سي، دپاره د دې چې یو څوک وبیروي، لیکن چې نارینه یې هغه باید نه ځینې وبیرېږي، ځکه چې دی هېڅ طاقت نه لري چې دی حمله پر کوي، هغه بیرته ځینې ځي. اوس دی مبارک څه فرمایي؟ وایي بحر این، دلته په معنا د حرامزاده دی، هغه اوله معنا ده په بسکون الواو غول ته. بحر این بعضې صحابه از رسول، په دغه وجه باندې بعضې صحابه کرامو د نبي علیه صلات وسلام څخه پوښتنه کوله. څه شی کول؟ مکر تدبیر د نفس پوښتي. کم نفس؟ غول چې هغه یو حرامزاده نفس دی، د دغه حرامزاده نفس تدبیر یې پوښتي.
كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم من الخير. حضرت حذیفه ابن یمان رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام خلک و د نبی علیه السلام څخه پوښتنه کوله، من الخير د خیر متعلق پوښتنه کول، وانا زه چې ما سوال کاوه من الشر د شر متعلق، ولی مخافه ان یدرکنی په دې بیره باندې چې دا نه چې دغه شر ما مغلوب کی، زما گرفتاری وکي، زما ادراک وکي. نو ما به د نبی علیه الصلاۃ والسلام څخه د مکر د نفس د باطنی اخلاقی ذمیمه و د هغه پوښتنې کولې چې دا معنوي چیش دی. نور صحابه کرامو خو د طاعاتو فضیلت پوښتي، ما دغه پوښتي. نو بحر این بازی صحابه از رسول ملتمس بودن مکر نفس غل، کوچی آمیزد ز اغرازی نهان در عبادت ها و در اخلاص جان. کوچی آمیزد دغه نفسی غل چې دی دا بیکار نفس دی، چی آمیزد دی چی شي ګډي، آمیزد ګډېدو ته وایي. ز اغرازی نهان په پټو وسایسو باندې وادي نفس تا د وجود سره در سره دی. شیطان د باندې څخه په حدیث شریف کې وایي چې د انسان پر رګو کې د خپل وسوسې جاری ساتي. نو چې زده کوم چې دوی سره کم موږ ته وسوسې اچي او موږ پر څه طریقه باندې د دوی دفع وکړو. کو دا نفس دی چې آمیزد چی شي ګډوي د زموږ په طاعاتو کې په پټ اغراض سره، اغراضي نهان چیرې در عبادت ها و در اخلاص جان، زموږ په روح په اخلاص کې او زموږ په عباداتو کې دا نفس پر څه شکل باندې دخول کوي او پر څه شکل باندې باید موږ دفع وکړو. نو فضل طاعت را نجستنجی ازو. حضرت دغه صحابه کرامو د نبی علیه الصلاۃ والسلام څخه فضیلت، بعضو خو فضیلت پوښتي، دی فضیلت نه پوښتي. فضل طاعت را نجستنجی ازو، د نبی علیه الصلاۃ والسلام مبارکه څخه فضل د طاعت نه پوښتي. ای بی ظاهر را بجستنجی کی گو، ای بی ظاهر را بجستنجی کی گو، مو با مو ذره ذره مکری نفس میشناسیدن چو گل را اسکر پس. نو فضل د طاعت یې نه طلبوي د نبی علیه الصلاۃ والسلام څخه. ای بی ظاهر را بجستنجی کی گو، او دغه لام په نفي کې داخل دی. او ای بی ظاهر یې نه طلباوه د نبی علیه السلام څخه کې گو چې ته موږ ته دا ووایه، هغه نه پوښتي. دغه خواطر قلبي، فساد اعمال، وسایس نفوس، شهوات نفس، دغه شان یې نه پوښتله دا بعض صحابه کرامو. مو به مو ذره ذره ای مکر نفس، ورېښته په ورېښته، ذره په ذره هغه تدبیرونه، تدبیر د نفس میشناسیدند پیژندی. حذیفه ابن یمان رضی الله تعالی عنہ ورېښته په ورېښته، ذره په ذره مکر د نفس پیژندی. چون گل لکه سړی چې ګل پیژني، اسکر فس دغه بدبوی حیوان څخه. گفت زن فصلی حذیفه با حسن، تابدان شد وازو تسکیرش حسن. گفت زن فصلی دغه فصل څخه د تدبیراتو د نفس او خواطر قلبي، فساد اعمال، دفع د اخلاص، دفع د عباداتو چې کوي دغه شانو متعلق گفت زان فصلی دغه فصل څخه ویلی دي. چا ویلی دي؟ حذیفه رضی الله تعالی عنہ څه بیان کړی دي. چاته؟ حسن ته. بعضې وایي حضرت حسن رضی الله تعالی عنہ مراد دی، ځکه چې د هغه سره د ملاقات سوی دی. بعضې وایي ځکه چې دی په 15 هجري کې د دنیا څخه رخصت سوی دی. بعضې وایي یا د حسن څخه حسن بصري مراد دی. حسن بصري صاحب رحمت الله تعالی علیه مبارک چې دی، حضرت حسن رضی الله تعالی عنہ وعظ و نصیحت نه کاوه، وعظ و نصیحت چې کاوه حسن بصري صاحب کاوه. نو حسن بصري صاحب ته دا خبره رسېدلې ده بل وایسته، ځکه چې حسن بصري صاحب مبارک چې دی دا د حضرت علی کرم الله وجهه څخه مجاز دی، خلیفه دی، لیکن اویسی دی. اویسی هغه ته وایي وروسته بیا راځي چې په ژوند کې نه خلیفه سوی، پس له مرګه کای مقام ګرځولی. د حضرت علی کرم الله وجهه اویسی خلیفه دی حسن بصري صاحب. د هغه سره هم د ملاقات نه دی سوی، ځکه چې دی مبارک په 1 کې پیدا سوی دی او حضرت علی کرم الله وجهه په 40 هجري کې د دنیا څخه رخصت سوی دی. نو هغه هم اویسی دی، دا هم اویسی، دا هم د تو رسېدلی چې چا څه؟ حسن بصري صاحب څه.
د حذیفه رضی الله تعالی عنه څخه دغه بیانات دغه اسرار چاته رسېدلي دي؟ دوه کرد نفس حسن بصري ته رسېدلي دي. نو چې رسېدلي دي څه دی؟ وایي تا بدان شد واعظ و تذکیرش حسن. تا لپاره د دې بدان په دغه نصیحت باندې، په دغه واعظ باندې، په دغه فصل باندې شد ګرځېدلی دی. واعظ نصیحت و تذکیر بیان حشد حسن بصري صاحب حسن ګرځېدلی دی. را حسن صفت د واعظ د تذکیر دی، یعنی د ده واعظ او د ده بیان د حسن بصري صاحب حسن ګرځېدلی دی. دا د ده واعظ ولې حسن ګرځېدلی دی؟ خو دا حذیفه ابن یمان دته هغه اسرار د نبي علیه صلات وسلام چې زده کړي وه، د نفسو د باطني خبث هغه یې ګرده ده ته ویلي وه. نو د مبارک چې به نصیحت کاوه ټول به متحیر ورته پاته وه چې دا عجیبې خبرې کوي. دا عجیبې خبرې خو یې په دا کونې چې د حذیفه ابن یمان رضی الله تعالی عنه څخه اورېدلې وې. نو موشگافانی صحابه جمله شان، موشگافانی صحابه جمله شان، خیره گشتنجی دران و عضو بیان. وای موشکابان هغه نکته چې نه انسانان، نکته پیژندونکي انسانان، هغه وای موشکابانی صحابه، هغه صحابه کرام چې هغه نکته پیژندونکي وه. جمله ټوله جمله شان خیره گشتنجی، جمله شان ټوله دوی خیره گشتنجی په تحیر کې ګرځېدلي وه. دران واضح و بیان په دغه واز باندې او په بیان باندې د حذیفه رضی الله تعالی عنه یا وروسته د حسن بصري رضی الله رحمت الله تعالی علیه چې د حسن بصري صاحب چې به بیان کاوه یا به حذیفه ابن یمان رضی الله تعالی عنه مبارک بیان کاوه، دوی به په تحیر کې ګرځېدلي وه چې دا عجیبې خبرې کوي. دا په دغه وجه چې سړی هغه اصل وپېژني چې د دغه امراض و اصل چې دی هغه ستا په وجود کې دي. دا بیا وروسته دی مبارک فرمایي چې ته اصل ایسته نه کړې، دا ظاهري پیدا نه کوي چې جوړ سي، دا بیرته ناجوړه کېږي، او چې جوړ سي هم دا جوړ نه دی، ظاهري جوړ دی. خیره گشتنجي په تحیر کې پاته وه. درانوازي بیان په دغه واعظ کې او په بیان کې د حضرت حسن بصري صاحب چې دا عجب بیانونه کوي. متابعت نصارا و وزیر جهود را، وزیر جهود را. اوس خو نو د بیان ورته وکړي، د مبارک ارشاد ذکر کوي مولانا صاحب په ضمن کې چې دا حسد چې دی دا یو بد شی دی، دا چې د انسان په وجود کې ګرد اعمال ورته باقي. نو بیا د مبارک ذکر کړ چې اصل شان خو د هغه چې د باطن نه جوړېږي. ځکه صحابه کرامو د دغه لپاره پوښتنه کړې ده، بعضو صحابه کرامو، او هغه دغسې بیانونه دي چې نور صحابه کرام به په هغه ته په تعجب کې تللي وه. اوس نو بیرته د مبارک بیان دغه وزیر کوي چې متابعت نصارا و متابعت وکړي وزیر جهود را، هغه وزیر یهودي لره. نو دل به دو دادن تر سایان تمام، دل به دو دادن زړه و دا وزیر ته ورکړي. چا ورکړي؟ تر سایانو عیسایانو تمامې پوره. خود چه باشد قوتی تقلید عام، خود په تحقیق سره چه باشد، هیچ باشد، هیچ شی نه دی. قوت تقلید عام، قوت د تقلید عام چې دی، دا تقلید چې سره کوي، تقلید چی ته وایي؟ تقلید اتباع ته وایي، او په اصطلاح کې د فقهاو تقلید چی ته وایي؟ بلا طلب دلیل پیروي کول. او داغه خبره ابن عابدین په شرح وقود کې کړې ده. ځکه چې د احکام چې دي احکام دوه قسمه دي. یو هغه دي چې د شریعت مقدسه آیاتونه دي یا احادیث مقدسه دي چې سړی بس په یو عربیت وپوهېږي، په دا مطلب یې پوهېږي، په عام عربیت وپوهېږي. بعضې احکامات بیا داسې دي د کتاب الله او دغه رقم د حدیث مقدسه و چې هغه ډېر فکر غواړي، ډېر زیرکي غواړي، ډېر فهم غواړي، ډېر فراست غواړي. لکه ثلاثه قروء چې دا طهر مراد دی که حیض مراد دی. اوس نو د دې دپاره تحقیق پکار دی چې تحقیق وسي. په لغت کې خو هغه توم وایي، هغه توم وایي. نو د دې تحقیق دپاره هر یو یې نسي کولی، بلکې چې دی په دا فن کې مهارت لري،
چې هغه ته مجتهد وایي چې دی پر نصوص شرعیه باندې پر کتاب الله او په حدیث مقدسه باندې دی عبور لري دته ډیر معلومات وي دغه سړی نو بیا تحقیق کولی سي نو دغه چې تحقیق وکړي نو اوس دغه متعلق د دوهم قسم د شریعت مقدسه یو عام خلک چې فیصله وکړي عام خلک خو یې نسي کولی که وکړي د فیصله پر خطره ده ځکه دی به داسې تفصیل د دې آیات شریف وکړي چې د بل آیات څخه به مخالف وي د حدیث څخه به مخالف وي نو بیا دی څه پکوي یا دا خدای نسي کولی دا یې مجتهد کولی سي ځکه چې هغه ذکاوت لري قوت حافظه لري پر نصوصو باندې عبور لري نو هغه دا کولی سي ځکه چې په اصطلاح کې د محدثینو حافظ هغه ته وایي چې 1,00,000 احادیث یې په یاد دي یا ګره ذخیره یې په یاد دي یا 3,00,000 احادیث یې په یاد دي نو هغه خو داسې لوړ خلک ګرځېدلي دي هغه مجتهدین دا کولی سي چې هغه څه شي وکړي د احکامات معلوم کړي نو چې دوی د مجتهدین د احکامات معلوم کړي نو دغه مجتهد اتباع کول بې له طلبه د دلیله دغه ته تقلید وایي نو موږ چې دغه مجتهدینو د یو مجتهد بیا د تقلید دوه قسمه دی یو تقلید شخصي دی بل تقلید مطلق دی لیکن د متأخرینو فقهاو ذکر کړي دي چې په نن زمانه کې تقلید شخصي چې دی دا ضروري او لازم دی د دې څخه سړی چې مخ واړي او دا واجب دی هغه تباه کېږي او دغه خبره د وجوب رانقل کړې د علامه الوسی البغدادي رحمه الله څخه فاسألوا اهل الذکر هلته د ذکر کړي دي او دغه رقم د حدیث شریف کې هم راغلي دي فقال ابو موسی لا تسألوني ما دام هذا البحر فيكم در سوچ ابن مسعود چې دا خو دریاب دی چې دا ستاسو په مابینځ کې زما څخه پوښتنه مه کوئ یعنې د هغه تقلید وکړئ د یوه تقلید به کوئ دا هم پر وجوب دلالت کوي او د آخر رقم احکام قرآن کې جساس رحمه الله د وجوب خبره کړې ده چې نن سبا تقلید شخصي دا واجب دی چې د یوه مجتهد تقلید وکړي اوس نو موږ بیا چې شي موږ خو د هغو اقوال را نقل کوو دا نورو ته دوی هم بې دلیله مني دلیل نه غواړي چې دا مسله څنګه ده وایي دا زموږ په شریعت مقدسه کې ده دا چې موږ یې را نقل کوو موږ ته ناقلین وایي اصل مجتهدین چې دي او خو هغه دي نو موږ ته هم څه شي وایي موږ هم مقلدین یو دوی مقلدین دي دغه ته تقلید وایي او دا تقلید شخصي خو واجب سو لیکن تقلید بیا دوه قسمه دی یو تقلید د فقهای کرامو دی یو تقلید د صوفیاو دی از محقق تا مقلد فرق هاست ورسته دی وای مبارک از محقق تا مقلد فرق هاست د محقق څخه در مقلد پورې ډیر فرق دی زه وای دا فرق تاسو ته بیانوم دی مبارک ورسته وای چې ته به د غسل تقلید څخه ځان باسې تحقیق ته به ځان رسې چې نبی علیه السلام فرمایلی دي چې آخرت سته دا خو ته تقلید کړی دی د نبی علیه السلام صحیح لیکن دا به ته تحقیق ته رسې دا به تا ته معلومیږي په مشاهده کې چې واقعي آخرت سته نو ته د تقلید څخه ووتلې محقق وګرځېدلې دی مبارک وایي از محقق تا مقلد فرق هاست نو یو تقلید د فقهای کرامو دی یو تقلید د صوفیاو دی تقلید د صوفیاو دا دی چې ته به د تقلید ځان بازې تحقیق ته به ځان رسې او تقلید د فقهای کرامو چې دی هغه دا چې ته به همیشه تقلید کوې ځکه چې اوس د تحقیق ماده یا د اجتهاد ماده ډېره په زحمته ده بهتر دا دی چې تقلید وسي په احکام شرعیه وکړي وای دل بدو دادن ترسایان تمام خود چې باشد قوتی تقلید و عام وای دا تقلید د عام خلکو چې دی دا خو داس خاص قوت نه لري ځکه دا چې د هر چا څوک یې ولري په هغه پسې کېږي نه به د دوی په ډېروالي سړی ځان خوشحاله کوي نه به په خوابدي ځان خوابدی کوي مولانا اشرف علي صاحب مبارک ته یو سړی راتی والخیر ته څنګه راځې ورځه دا ستا د یوې خبرې دا ښه خوند راکړي راځم اول ډېر ښه وروسته یو څو عمر بعده ورک شول دا سړی ولې ورک شو دوی چې پوښتنه وکړل داسې یو بله خبره یې وکړه هغه مې بیا نه سوه خوښ نو دی مبارک هم وایي خود چې باشد قوتي تقلید و عام د عام خلکو تقلید چې دی چې کا چې دی دا داسې بې پایداره دی
در درون سینه مهرش کاشتن، در درون سینه په دننه کې د سینې مهر محبت اش د دا وزیر کاشتن راشن سو، د دا وزیر سره د نصاراو محبت راشن سو. نایبی عیسیشت می پنداشتن چې دا د حضرت عیسی علیه السلام نایب دی، نایب عیسیش، نایب د حضرت عیسی علیه السلام می پنداشتن. دوی دا ګمان کاوه او بسر دجالی یک چشمی لعین، ای خدا فریاد و رس نعم المعین. او دغه وزیر چې و بصری په باطن کې دجالی یک چشم لعین و، لکه خرجدال دغسې یو چشم یو ملعون شخص و. ای خدا ای ذات الهی فریاد رس، زموږ فریاد واوره قبول یې که. نعم المعین، ته بهترین معاونت کوونکی، ته زموږ معاونت وکړه د داسې بیکار انسانانو څخه چې هغه دجال یک چشم لعین وي. دغسې دجال یک چشم لعین په هره زمانه کې سته. د مبارک موږ ته دعا ښیي چې تاسې به الله تعالی ته دعا کوئ چې ای خدا فریاد ورس، ای هغه ذات الهي چې ته فریاد قبلونکی اورېدونکی، نعم المعین او بهترین مددگار یې. 100,000 دام و دان است ای خدا، 100 زره دام او دانې د دام سته ای ذات الهي. ما موږ چې مرغان، لکه هغه مرغان حریصې چې حریصانې بېنوا بېمایې یعنې وږي بېمایې مرغانې، نو هغه چې هر شی یو ځای پیدا کړي خو ورځي نو. دم به دم پاپسته دامې نه وایم، هر یکې ګرباز و وسې مرغ شویم. دم به دم وای آنن په آنن پابسته دامې نویم. زموږ پښه تړلې یې پابسته، زموږ پښه تړل سوي دامې نو، په یو نوي دام باندې موږ تړل سوي یو. هر یکې ګرباز، که هر یو زموږ څخه باز وګرځي، وسې مرغي شویم. که سیمور مرغه وګرځي، که موږ سیمور مرغه سو، که بازان وګرځو، یا الهی چې ستاسو معاونت نه یي زموږ خبره خرابه ده. هر شي چې وګرځو ته به زموږ سره معاونت کوې، ته به زموږ فریاد رسي کوې. که ستاسو فریاد رسي نه یي، ستاسو معاونت نه یي، که موږ سیمور مرغان وګرځو یا بازان وګرځو، لیکن موږ به څه شي یو؟ په دام کې به د شیطان او د نفس اماره تړلي یو. بس